बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरोع کومه د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن ما سره په دې کلاس کې ستاسو دپاره د انګلیش هغه ټکي دي چې د پښتو دوه معنی لري. صحیح ده، د انګلیش ټکی به یو وي خو تاسو ته دوه مطلبونه اخیستلی شئ. کلاس ښه په توجه سره وګورئ، تر اخره یې وګورئ چې دا ټکي تاسو زده کړئ. صحیح ده، لکه تاسو دې ټکي ته وګورئ، ایډریس دی که نه. ایډریس مونږ د څه دپاره څه مطلب دی اخلو؟ پته. صحیح ده، یعنی لوکیشن. ایډریس پته، تاسو لوکیشن هم ویلی شئ. داسې بیا بل ایډریس نه چې مونږ مطلب اخلو که نه، هغه وینا کول دي. صحیح ده، یعنی ټو سپیک ټو، یعنی چاته وینا کول، چاته ویل. صحیح ده، دا د ایډریس دوه مطلبونه شو. بیا بیٹ دی، یعنی بیٹ یو چې کوم دی مونږ ورته سرمنه الوتونکي وایو. په پښتو کې ورته دا وایي، چونکې ما په اول ځل واورېده، که تاسو اورېدلي وي تاسو په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. صحیح ده، فلینګ انیمل، یعنی دا هغه شی دی کله چې ټینس کېږي تاسو کتلی وي، یو د یو طرف یې راوخي او بل د بل طرف یې، مونږ ورته چړیا وایو. صحیح ده، دا هغه شي ته وایي. او بیا بل بیٹ چې کوم دی، دا بیسبال چوکۍ چې کومه ده، سپورټس ټول. صحیح ده، دا هغې ته وایي. د یو بیٹ مطلب دغه شو او د بل بیٹ مطلب دا شو، یعنی بیسبال چوکۍ. صحیح ده. بیا کیپیټل تاسو وګورئ، پلازمینه، یعنی دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې د بادشاه چوکۍ وي، کورسۍ وي. چرته کې چې بادشاه د ملک بادشاه اوسیږي هغه ښار ته وایي کیپیټل، یعنی مین سیټي چې کومه وي. صحیح ده. بیا د بل کیپیټل نه چې مونږ مطلب اخیستلی شو، پانګه. صحیح ده، پانګه مطلب تاسو ویلی شئ چې منی، یعنی د ده نه پانګه واخله، دغې ته هم تاسو کیپیټل ویلی شئ. صحیح ده. کنډکټ، کنډکټ وایي چلند ته، یعنی مونږ چې ورته چار چلند وایو، بیهیویر. صحیح ده، کنډکټ چلند. د کنډکټ بل مطلب چې کوم دی هغه رهبري کول دی، ټو لیډ منیج. صحیح ده، یعنی د سسیز د چا رهبري کول، دغې ته هم مونږه کنډکټ ویلی شو. کنټیکټ، د کنټیکټ مطلب دی منځپانګه. صحیح ده، یعنی انفارمیشن ورته مونږ چې ورته معلومات وایو. بیا دې سره چې بل کم کنټیکټ دی، د دې نه مونږ خوشحاله مطلب هم اخیستلی شو. دلته سیټسفاید دی، یعنی مطمئن یا خوشحاله. صحیح ده. کنټریکټ، تړون، لیګل اګریمنټ چې څه ته وایي، دې ته مونږ ویلی شو کنټریکټ. د کنټریکټ بل مطلب چې کوم دی هغه وړوکي کېدل دی، یعنی کوچني کېدل چې ورته مونږ وایو. صحیح ده، ټو شرنک، کوچني کېدل. دلته تاسو دې ټکي ته وګورئ، انګیج، یعنی ګډون کول، په سسیز کې ګډون کول. تاسو به ډېر ګورئ چې د هغه انګیجمنټ وشو، یعنی مونږ چې ورته کویژدن وایو. صحیح ده، نو د دې نه یو بل مطلب که مونږ اخلو، په پښتو کې ته ساده مطلب اخیستلی شو، ښکیل، یعنی دا ښکیل کولو ته وایي. د انګیجمنټ مطلب هم دغه شو چې ښکیل شو. صحیح ده، ټیک پارټ ورته هم ویلی شئ. انګیج، د دې مطلب دی جذبول. صحیح ده، اټریکټ انټرسټ. انګیج بل انګیج چې کوم دی جذبولو ته وایي. فاین، ښه، یعنی ګډ پلیزنټ چې مونږ وایو. صحیح ده. د بل فاین مطلب چې کوم دی جرمانه، جریمه په پښتو کې ورته وایي. صحیح ده، پینالټي، یعنی فاین، جرمانه. هاسټ، کوربه ته وایي. صحیح ده، هاسټ کوربه، یعنی د ایونټ ارګنایزر. او د بل هاسټ مطلب چې کوم دی میزبان. صحیح ده، د بل هاسټ مطلب دی میزبان. ډیزیز کیریر، ډیزیز کیریر. ایشو، ستونزه، مسله، یعنی پرابلم چې ورته هم وایي. صحیح ده. بیا بل چې کوم ایشو دی، خپرول، یو سیز نشر کول، خپرول، یعنی ډسټریبیوټ ورته هم وایي، تقسیمول. صحیح ده، مونږ وایو چې ریزلټ به کله ایشو شي، یعنی ریزلټ به کله خپور شي. د ایشو دا دوه مطلبونه شو. بیا لیډ دی، لیډ دی رهبري کول، یعنی ټو ګایډ.
د یو چا رهبری کول دې ته هم مونږه لیډ ویلی شو. د بل لیډ مطلب چې کوم دی سرو یعنی ا ټایپ آف میټر. تاسو به لیډ نوم ډیر اوریدلی وي، بس په پښتو کې ورته دغه سرب وایي. که د دې نوم چاله ورځي هغه هم په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. یعنی د اوسپنې هغه شی اکثر یې مونږ استعمالو او مونږ ورته په پښتو کې هم لیډ وایو. نو د یو لیډ مطلب چې کوم دی هغه رهبری کول دی، او د بل لیډ مطلب دی سرب. صحیح ده. میچ لوبې ته وایي گیم. صحیح ده. میچ مونږ وایو که نه چې نن ډېر زبردست میچ دی، یعنی گیم دی، مقابله ده. او بل میچ چې کوم دی داو ته وایي، یعنی فایر سټارټر. صحیح ده. یو میچ لوبې ته وایي او بل میچ داو ته وایي. منټ دقیقه، یعنی شپېته سیکنډه چې کوم دی دا یو منټ دی. صحیح ده. مونږ ورته په پښتو کې دقیقه وایو. او بیا بل منټ مطلب چې کوم دی هغه ډیر کوچني ته وایي، ډیر وړوکی. صحیح ده. ویری سمال. یو منټ دغه شو او د بل منټ مطلب شو ډیر کوچنی. بیا تاسو که دلته وګورئ آبجکټ دی. آبجکټ وایي شی، مونږ وایو شیان، سیزونه، یعنی تنګ. او چې تنګز شي بیا شیان شو. صحیح ده. بل آبجکټ چې کوم دی اعتراض کول، په څه څیز باندې اعتراض کول، یعنی ټو ډس ایګری. د یو څیز سره چې مونږ کله متفق نه یو نو په هغې باندې بیا مونږه اعتراض کوو. صحیح ده. دغه اعتراض کولو ته هم وایي آبجکټ، آبجکشن چې ورته مونږ وایو. صحیح ده. پروجیکټ، پروژه، یعنی اپلین ټاسک. صحیح ده. اپلین ټاسک. پروجیکټ به تاسو پیژنئ. د بل پروجیکټ مطلب چې کوم دی ښودلو ته وایي. صحیح ده. یعنی وښودل، ټو ډسپلی، شو. یو پروجیکټ پروژه ته وایي او بل پروجیکټ ښودلو ته وایي. صحیح ده. ریزرو، ریزرو خو ډېر د استعمال عام استعمال ټکی دی ساتل، یعنی یو څیز ساتل. سیف فار لیټر. صحیح ده. د وروستو دپاره سیف کول. بل ریزرو چې کوم دی یعنی مخکې ځای نیول، بوک ان ایډوانس. مخکې ځای نیولو ته هم مونږه ریزرو ویلی شو. ها. راک ډبره، یعنی مونږ چې ورته کاڼې وایو. صحیح ده. کاڼې دې ته وایي راک، یعنی هارد سټون. بیا چې بل کم راک دی د دې مطلب دی خوځېدل. خوځېدلو ته هم راک وایي. صحیح ده. موو سایډ ټو سایډ. را کرښې ته وایي، مونږ ورته لاین هم ویلی شو. صحیح ده. او بل را چې کوم دی شخړه، مونږ وایي بحث، آرګومنټ. بحث یا شخړه. سپرنګ پسرلي ته وایي، مونږ وایو که د سپرنګ موسم دی، سیزن چې څه ته وایي. صحیح ده. بل سپرنګ چې کوم دی هغه ټوپ وهلو ته وایي. ټوپ وهلو ته مونږ جمپ هم وایو. سپرنګ تاسو وینئ که نه د سیمانو د اوسپنې نه چې جوړ وي، هغه سپرنګ ته ټوپ وهل. د دغه سپرنګ مطلب هم دی ټوپ وهل. صحیح ده. ټایر، ټایر تاسو پیژنئ په ګاډو وغیره کې چې لګېدلی وي، یعنی د ربړ ویل چې کوم دی دغې ته وایي ټایر. او بل ټایر چې څه ته وایي ستړي کېدلو ته هم وایي ګیټ ټایرډ. ستړي کېدل. صحیح ده. ټریپ سفر ته وایي، یعنی جرنی. ټریپ سفر. بیا بل ټریپ چې کوم دی پریوتل، فال ډاون. صحیح ده. ټریپ پریوتل. مونږ وایو که نه چې بجلی ټریپ شوله، یعنی بجلی پریوتله. صحیح ده. بریکر ټریپ شو. واچ ساعت ته وایي، یعنی مونږ چې ورته کلاک ګړی وایو، ګینټه ورته وایو. صحیح ده. د بل واچ مطلب چې کوم دی هغه کتلو ته وایي. لوکیټ چې ورته وایي. صحیح ده. کتل. واچ. کرنټ اوسنی وخت. دا اوسنی وخت چې کوم دی که نه دې ته وایي کرنټ، یعنی پریزنټ ټایم، موجوده وخت. صحیح ده. د بل کرنټ مطلب چې کوم دی بهیر ته وایي، یعنی روانۍ ته وایي. صحیح ده. فلو آف واټر آر الکتریسټي، یعنی د اوبو بهیدل یا بجلی چې کومه ده دغې ته هم کرنټ وایي. صحیح ده. کرین یعنی یو مرغۍ ده. ا برډ. صحیح.
یوه مرغۍ. او بل کرین چې کوم دی دا لفټینګ مشین چې څه ته موږ وایو صحیح ده، یعنی په پښتو کې ما په اول ځل ولیده چې جرسقیل ورته وایي. جرسقیل که چاته ورځي په پښتو کې نو دا ضرور تاسو په کامنټ سیکشن کې ولیکئ چې کرین ډیر عام ټکی دی، ټول یې پیژني، موږ ورته کرین وایو. لفټینګ مشین چې کوم دی تاسو په کامنټ سیکشن کې ولیکئ چې دې کرین په پښتو کې څه نوم دی صحیح ده، یعنی دا جرسقیل چې کوم دی دا صحیح نوم دی او که نه دی. بیا به مخکې لاړ شو ډیټ ته. نیټه، کلنډر ډی صحیح ده، ډیټ مونږ وایو چې نن سوم ډیټ دی، نن سومه نیټه ده. او بل ډیټ چې کوم دی لیدنې ته وایي، لیدلو کتلو ته خو هم وایي ډیټ صحیح ده. فایل، ډاکومنټ صحیح ده، یعنی دوسیه کوم کاغذات وغیره چې وي دغې ته مونږ ډاکومنټ وایو، فایل صحیح ده. بل فایل چې کوم دی قطار ته وایي. لاین آر کیو، کیو هم قطار ته وایي صحیح ده، فایل هم قطار ته وایي. لیفت، چپ، یعنی اپوزیټ آف رائٹ، د رائٹ چې کوم اپوزیټ دی دې ته لیفت وایي، چپ یعنی موږ چې ورته ګس طرف وایو صحیح ده. د بل لیفت مطلب چې کوم دی پرېښودل، پاسټ آف لیف یعنی یو څیز پرېښودل لیفت، دغې ته هم مونږه لیفت ویلی شو. لایټ، اپوزیټ آف هیوي یعنی د دروند څیز اپوزیټ الټه، نو څه شی به وي سپک صحیح ده، لایټ وایي سپک ته. او بل لایټ چې څه ته وایي هغه رڼا ته وایي، برایټنس صحیح ده. لایټ رڼا یعنی برایټنس. رایټ، خی یعنی د ډایرکشن د پاره م استعمالیږي صحیح ده. خی طرف ته مونږ وایو کنه چې رایټ سایډ یعنی خی طرف. بیا د بل رایټ مطلب چې کوم دی هغه وایي حق ته یعنی صحیح ته، مونږ چې ورته کریکټ وایو صحیح ده. رایټ یعنی سم، حق، صحیح. بیا که تاسو دا ټکي وګورئ رنګ، رنګ وایي ګوتمې ته، کومه ګوتمه چې خلق په لاس کوي دغې ته وایي رنګ صحیح ده. جولري چې څه ته وایي. او بل رنګ چې کوم دی هغه وایي شرنګ یعنی شرنګ ورکه بنګړو له صحیح ده. ساوند آف بیل میکس، د دې نه تاسو مطلب اخیستلی شئ شرنګ او یو وایي ګوتمې ته صحیح ده. دا دوه مطلبونه دي. بیا چې کوم دی سیکنډ، سیکنډ وایي ثانیه یعنی یونټ آف ټایم، د ټایم یوه لحظه چې ورته مونږ وایو صحیح ده، دې ته وایي سیکنډ. او بیا چې بل کم سیکنډ دی هغه دی دویم، مونږ وایو چې دا سیکنډ مال دی صحیح ده، آفټر فرست آرډر، نو د دې مطلب شو یعنی دویم صحیح ده. ویل، ښه، ان ګډ هیلث، د ویل مطلب شه ښه. بیا د بل ویل مطلب چې کوم دی دلته لیکلی شوی نه دی، خو دا اصل کې وایي واټر سورس یعنی د کوم ځایه چې مونږ ته اوبه میلاویږي، یعنی تاسو ویلی شئ چینا یا د اوبو چې کوم سوری وي په کوم ځای کې چې اوبه راځي دغه ځای ته مونږ ویلی شو ویل صحیح ده. مطلب کویې شو، د کویې نه مونږ ته اوبه میلاویږي، نو دغه کویې ته مونږ په انګلیش کې ویلی شو ویل. یا چینه شوه، چینې ته خو مونږ په انګلیش کې ویلی شو ویل صحیح ده. هم په دې ځای د دې کلاس اختتام کوم، که جون وي راځم به ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. د لوی الله په امان، والسلام.